بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. درنو مسلمانانو خويندورونو اوریدونکو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. هغه هم وخت او موقع چې زموږ زړه او سترګې او غوږونه او ټول بدن مو د رمضان المبارک استقبال کاوه، د مینې محبت په بیضا کې او د صبر په لویه پیمانه کې مو رمضان المبارک استقبال که. اوس هغه د هغه رمضان المبارک د موږ او تاسو نه رخصتیږي او د موږ نه د روانېدو په حالت کې دی. نو څه پکار دی مسلمان ته چې رمضان المبارک څنګه رخصت کی؟ اولا لومړی رمضان المبارک دی مسلمان په مینه محبت او په صبر استقبال کړی دی. د لوی شکر سره مخخور سره وکه او د الله عز وجل نه راضي اوسه. دوهم رمضان المبارک په داسې حال کې چې ته ورته محتاج وي او تا استقبال که، اوس یې په داسې حالت کې رخصت که چې ته د الله په امید باندې عقیده ساتونکی چې انشاء الله نیک عمل به دې نصیب شوی وي. الله دې د ټولو نه قبول او منظور کړي. رمضان المبارک ګران مسلمانه په داسې حال کې رخصت که چې ستا عقیده په رب العالمین باندې وي چې انشاء الله الله عز وجل به تا ته او ټولو مؤمنانو ته ګناهونه بخلي وي. په دې عقیدې باندې رمضان رخصت که او د هغې سره مخخو که چې ستا په الله باندې د بخښنې ګمان وي. څلورم رمضان المبارک رخصت که په داسې حال کې چې ته دعاګویې او زه دعاګویم چې الله عز وجل په راتلونکي کې بار بار د مبارک روجي راته نصیب وفرمایه. یعنی بیا د رمضان په ارمان باندې اوسه او د الله نه په باقي ژوند کې د رجوع نیوله غواړه. پنځم رمضان المبارک په داسې حال کې رخصت که چې تا د خپل ایمان قدر پیژندلی وي، په هغې باندې ډېر خوشحاله شوی او تا په روژه کې د خپل ایمان قدر کړی وي. شپږم رمضان المبارک په داسې حال کې رخصت که چې ستا نفس ای مسلمانه د عباداتو کولو سره عادي ګرځېدلی دی، بیا یې بیته سستی او کاهلۍ او لټۍ ته مه راستنوه او د الله عز وجل نه د عظیم همت غوښتنه وکړه په خالص نیت سره چې رب العالمین د عادت شوي عبادت سره بې دغه عادت مات مکړي. اووم رمضان المبارک رخصت که مسلمانه په داسې حال کې چې د فرضي زکات په ایستلو، د صدقاتو په ادا کولو او فقراو ته د صدقة الفطر د ورکولو په خوشحالیو کې مصروف او د الله نه په دې باندې راضي وي چې د بدني عبادت ترڅنګ مې په مالی عبادت کې هم برخه واخسته. اتم رمضان المبارک په داسې حال کې رخصت که چې هغه چا چې د تا نه معافي او بخښنه غوښتې ده او هغوی الله ته هم توبه ایستلې ده، ولو که په تا یې ظلم کړی خو چې ستا دروازه یې د عفوې د عنوان لاندې ټکولې ده، هغوی ته معافي وکړه. الله عز وجل د اور د دوزخ نه مؤمنان ازادوي په هره شپه د رمضان المبارک کې او عفو کوي. عفو یې خوښه ده. اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. نهم
مسلمان او ورور او مسلمانی خور موري په رمضان المبارک رخصت دا کی الله ته وجاړه او د الله عز وجل نه د قبل دو سوالو کچې الله عبادت خوش سهم او برخه مې پکې واخسته. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. الله اوریدونکو په ذاته دغه بندګی رانه قبول کا. لسم او اخیر مسلمان د رمضان المبارک په داسې نیت او عقیده باندې رخصت کی چې د فکر او نظر او عقیده دای چې دامي په زندګۍ کې رستی روژه وه، اخرنی رمضان او شاید چې ژوند بیا وفا ونکي او استغفار ته په باقي لمحاتو د رمضان کې وخت ورکه. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم، استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم. وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.